سپوږمۍ تر کلي. سپوږمۍ تر کلي په دې خپرونه کې تاسو ته د تور منیژر ناول وړاندې کوو. لومړۍ برخې ته تاسو ته ښه راغلاست وایو. قیس نوی سراچه موټر اخیستی و. په دې ورځ ښار کې را سره مخامخ سو. خدای خبر هغه چېرته روان و، خو بیا هم ټینګار کوه چې کلي ته به ورسوي. ما د افغاني نزاکت له مخې نه او نه ډېر ورته وکړه، خو هغه چې د کلي سړی و یو دم په غوسه سو. ویې ویل ښځه در سره ده که نه داسې خبره به مې اوس درته کړې به. زه هم نور ورسره ټینګ نه سوم. دواړه موټر ته وربختلو. د کلي سړک چې کلیوالو یې د جوړولو تودې خبرې کولې لا هماغسې کندې کندې و. هیڅ بدلون نه و پکښې راغلی. قیس خپل موټر سره ډېر احتیاط کاوه. په کراره روان و. موږ دواړه د شا په سیټ کې ناست و. ما او هغې به په اردو ژبه خبرې کولې. قیس په حیرانۍ شاته وکتل. هغه اندېښمن سوی و چې دا ښځه څوک ده. د طالبانو رژیم و. د وړو او زړو ښځو پر سر شنې څادرې پرتې وې. دا یو حتمي شرط و چې باید ښځې چادرې په سر کړي تر څو د هغو سطر پر ځای سي. آخر د قیس حوصله تمامه سوه. ویې پوښتل ننګیاله دا دې لکه مه کړې چې داسې ورسره ګډ یې؟ ورته مې وویل ماما زو دا ځای د دې خبرو نه دی، بیا به کیسه درته وکم. هغه ښه و. په همغې یوې خبرې چوپ سو. بیا یې پوښتنه ونه کړه، خو کله چې کور ته ورسېدلو هر یو په بېله بېله پوښتنه کوله. پلار هم دا ویل دا دې راتښتولې ده، دا کلیوال به څه وایي؟ زه خو دې په شرمونو وشرمولم. خدای خبر دا جټه ده که څه بله. خدای چې دا خبره ډېره سخته راباندې ولګېده. خو پلار مې و داسې ځواب مې نسو ورکولی چې د زړه غوسه مې پرې ناسته وای. یوازې مې دومره ورته وویل پلاره هغه هم انسان دی، څه حیوان خو نه دی چې تاسو ورباندې شرمېدلي یاست. مګر تر پلاره بیا مور ډېره مهربانه وي. د خپل اولاد په خفګان ډېره خفه کېږي. هغې زما پلار ته په وار وار همدا یوه خبره کوله. سړیه اوس په ډېرو خبرو پسې مه ګرځه. داسې ښځه ده چې په ټول کلي کې جوړه نسته او بیا څه کلیوالو ته خو مو نه ده راوستې. پلار به مې یو څه ناڅه راضي سو، خو خدای دې کلیوالو ته انصاف ورکړي چې هغه به کله جومات ته ولاړ بېرته به لکه چا چې لمسولی وي. کور ته په راننوتو به په دوو دوو نه درېد. د کلي ښځو خو بیخي زموږ کور کې انډوخر جوړ کړی و. په خبرو کې خبرې رازېږولې. ځینو به زما مور ته ویل وی خورې ښایست یې څه کوې، خدای خبر دا څوک ده. خبرې خو سمې لکه د جټانو په شان دي. ځینې چې بیا په عقل پخې وې هغو به یو متل تېراوه کلاله وکړه خپله سیاله. بالاخره خبره تر دې حده راورسېده چې پلار مې په څلورمه ورځ په وهلو شکنځلو له خپلې ښځې سره له کوره وویستم چې بیا مې له همغې ورځې راهیسې د کلي مخ په سترګو نه دی لیدلی. اوس د تودوخې موسم همدلته د کابل په ښار کې تېروو او د یخنۍ موسم همدلته خپل کاروبار ترڅنګ په لاهور کې. یو ورځ مې دا هوډ وکړ چې په خپله کیسه باید داسې څوک وپوهوم چې هغه یې راته ټکي په ټکي د قلم په ژبه انځور کړي. که نور هیڅ نه و پلار ته خو به مې دا څرګنده سي چې زما ښځه څنګه به او خلکو ته د هغو انسانانو اصلي څېرې بربنډې سي چې تل یې د پاکۍ څېرمنې لاندې خپلې شومې موخې ترسره کړي. کیسه داسې وه. دغه مې درېیمه ورځ و چوک ته بیا لاړم. په دې ورځ مې نو د ځان سره فیصله وکړه چې که نن چا کار ته بوتلم خو ښه تر ښه، که نه نو سبا به هرومرو بېرته افغانستان ته ځم. په یوه ګوښه ځای کې ناست وم. ورمېږ مې هم لکه د عاشقانو په شان کوږ نیولی و چې که څوک زړه راباندې وخوږوي او کار ته مې بوځي. ورځ تر 9 بجو پورې ورسېدله. د لمر تاو داسې سور لګېده لکه د تناره غاړې ته چې ناست یم. کاته مې لږ وړاندې یوه سپینه کرولا موټر ودرېد. مزدوران پرې ورټول سول. ما خپل ځای ټینګ کړی و. د یوې ونې سیوري ته ناست وم. اما ویل کار خو نه پیدا کېږي نو په لمر ولې ځان وژنم. خو سترګې مې له سپین موټر څخه نه اوښتې. رڼې رڼې مې ورکتل. دا وخت د موټر د مخې دروازه خلاصه سوه. د مزدورانو ترمنځ یو داسې بشر راڅرګند سو لکه بیخي یې چې لمر نه وي لیدلی. تورې سترګې یې پر سترګو، خواره تور وریښتان یې شاته پراته او سور ټیکری په غاړه کې پروت و چې د سینې پر سر یې د سپینو جامو سره بل ډول خوند کاوه. هیڅ راهیسته د چوک په مزدورانو کې سترګې واړولې. داسې برېښېده لکه یو څوک چې لټوي. د 100 تنو په شاوخوا کې مزدوران ناست او ولاړ وو.
پر هغو ټولو کې یې ما ته لاس وخوځوه. زما خو بیخي باور نه کېده چې ما به غواړي شاوخوا کسانو ته پڅموم چې له هغو څخه به څوک ورسي، خو څوک ورنغلل. هغې بیا لاس راته وخوځوه او دا ځل یې غږ وکړ: ای سپینې جامو والا! نور نو زما په وجود کې لکه میږیان چې وخوځېږي هېڅ نه یم پوهېدلی چې څنګه یې پاڅېدم او څنګه نږدې ورغلم. هغې په اردو ژبه وپوښتل: پټان یې؟ ما هم په اردو ژبه ځواب ورکړ: هو پټان یم. هغې وویل: یو کار ته دې بیایم، خو په دې شرط چې راونه تښتې. دلته مې نو افغاني غرور راوتورېد. ځواب مې ورکړ: غر خو به درته راونړوم. ته څه وایې؟ د هغې سپین صدف غاښونه په یوه لنډه موسکا کې راڅرګند سول. نه دومره سخته هم نه دی. فکر وکړه په سمندر کې یو تن ډوبېږي، هغه څه به نجات ورکوي. دا ښه ده چې زه نالوستی نه وم، که نه د هغې په دې کنایه خبره به ښه پوهېدلی وی. هغه د چا خبره څه نه څه حاضر ځوابی هم وم. ورته ومې ویل: هیڅ خبره نه ده، که نجات مې ور نه کړی سوی ځان خو به ورسره لاهو کړم. هغې وخندل او وروسته ورسره روان سوم. هغه شترنګ ته کښېناستله او زه نو د شا په سیټ کې کوشش کوم چې خپل حرکت او ناسته په داسې ډول ادا کړم تر څو د هغې له پامه ښه ورسم او یوازې هره ورځ کار ته ما راولي. زما خو په پټه غلا باندې له خدایه پرته په خپله هم نه پوهېدله. بېغمه مې د هغې د خورو زلفو خوشبویي په ارامه حس کوله. د موټر ټیپ کې یوه پنجابي کسټه غږېدله. لاس یې ور وغځاو، ټایپ یې بند کړ. وروسته یې وویل: زما نوم سایمه ده. پوه سوم چې مقصد یې زه یم. نوم یې ور وپېژانده: زما ننګیال. ننګیال؟ واو، څومره ښایسته نوم. د دې په خوله زما نوم لا پسې راته خوږ شو. همدلته مې پلار او مور ته د زړه لپې په دعا وغوړېدې چې خدای دې دواړو جنتي کړي په داسې ښکلي نوم چې راباندې ایښی دی. هغې زیاته کړه: ستا نوم څه معنا لري؟ زما په کافي اندازه اردو ژبه زده وه. ما د هجرت په دوره کې په پېښور کې پاکستاني ښوونځي کې زده کړې کړې وې او ورسره مې اردو داستانونه هم ډېر لوستلي دي. هماغه چې سایمې ته مې د خپل نوم معنا ښه په وضاحت څرګنده کړه. هغې کټ کټ وخندل. په خندا سوه ویې ویل: کیسې مې ډېرې اورېدلې دي، خو اوس دا دی په خپلو غوږونو مې هم واورېدل. آخر دا تاسو افغانان ولې دومره د ننګ او غیرت څخه خبرې کوئ؟ ما خو مخکې هم یاده کړه دا الله پاک شکر دی چې زه لوستی وم او ورسره مې څه ناڅه منطقي مطالعه هم درلوده، که نه د افغانانو پوزه به مې ورپرې کړې وه که مې ځواب سم نه وی ورکړی. ورته مې وویل: هره خاوره په خاصیت کې تر بلې توپیر لري، البته زموږ د خاورې خاصیت به هم داسې وي، ځکه خو افغانان په ننګ او غیرت ډېر ټینګار کوي. هغې خپلې اوږې پورته وغورځولې، ویې ویل: رښتیا هم؟ ما هېڅ ونه ویل. هغې وپوښتل: څومره تعلیم دې کړی؟ ما چې د خپلو زده کړو ورته وویل، هغې سمدستي زما خبره راغبرګه کړه. څه ته له اقتصاده فارغ یې؟ هو نو، دروغ خو نه وایم. هېڅ یې ونه ویل. تر ډېره ځایه چوپتیا خپره وه. وروسته یې غږ وکړ: ننګیاله، راځه لومړی به کور ته ولاړ سو، چای به وچ شو، بیا به کار ته په کراره ولاړ سو. سمه ده؟ ما وویل: مېرمن څنګه چې ستاسو خوښوي. دا و چې موټر یې په یو کوڅه کې ور وګرځاوه او له یوه هارنګ سره د یوې بنګلې د انګړ دروازه پرانیستله. موټر یې ننویست. دوه چتیزې بنګلې ته چې مې وکتل، د هغې ښکلی جوړښت، هغسې عصري نقشه او هغه په چمن کې رنګارنګ ګلونه. زه به څه اوس یو صفت کوم، خو د سایمې سره بالکل برابر و. زه یې دوهم چت ته بوتلم. هلته یې خونه راوښودله. وروسته یې وویل: دا ستا خونه سوه. بیا په هغې خونه کې یوې دروازې ته لاس ونیو. اوس ورسه، هلته په تشناب کې حمام وکړه. او هو، هغه المارۍ وینې؟ په هغې کې چې هره جوړه جامې ستا خوښېږي وایې غونده. نو ما له خدایه نور څه غوښتل؟ همدغه هر څه. یو ساعت پخوا مې د کلي سپېرې خاورې په خیالونو کې ودوړېدې. هر مازدیګر د جومات مخې ته بنډار او د مور د لاس اوږدې بې منته ډوډۍ رایادېدې. خو سایمې هغه هر څه راڅخه هېر کړل. د حمام شاور مې پر ځان را پرېښود. که څه هم په تېرو 3 ورځو کې مې هره ورځ په جومات کې پر ځان اوبه اچولې، خو خیرې مې له بدن څخه نه لرې کېدې. هلته مې نو د ځان په پاکولو ښه زړه یخ کړ. وروسته مې له المارۍ څخه یوه جوړه سپینې جامې وخوشې کړې. سمې لکه ماته چې جوړې سوې وې. اتر متر مې هم پر ځان ووهل او راکښته سوم. سایمه په سالون کې په کوچ ناسته وه. هغې زما انتظار کاوه. ریموټ یې په لاس کې او د ټلویزیون چینلونه یې بدلول. زه یې چې ولیدم اوچته پاڅېدله او د ناستې بلنه یې راکړه. ما هم د هغې په ژبه ورته وویل: شکریه. هغې چې په ځیره ته کتل، بیا یې وویل: څومره ښکلی ښکارې. بیا مې ورته وویل: شکریه. دا وخت نوکره راغله. د شیدو چای یې راوړ. پیالې ته مې چې کتل، زما په غوړپ سره تشېدله. چاره نه وه. مازې به مې پر شونډو ولګوله او بېرته به مې کښېښودله. سایمې دواړه سترګې راکې ښخې کړې وې. زما له پیله ورته پام و.
په زړه کې خو هماغه وخت ورباندې غلط سوی وم چې خونه یې راته ځانګړې کړه. د هغې د حرکاتو له امله مې په زړه کې دننه د انسانیت او شیطانت مبارزه راوپارېدله. د هغې پر سترګو باندې سترګې یا عینکې نه وې، بادام بادام خماري سترګې، نرۍ ګلابي شونډې او ښکلې څېره یې سمه لکه په قلم چې جوړه سوې وي. زما له اټکله 25 کلنه برېښېدله او قد یې هم د منځنیو له جملې څخه و. د دې لپاره چې خپل حدود مات نه کړم سترګې مې تلویزیون ته واړولې. تر ډېره پورې چوپتیا خوره وه. وروسته سایمې چوپتیا ماته کړه. غږ یې وکړ: ننګیال خان. ما مخ ور واړاوه او هغې زیاته کړه: پلاره مور دې سته؟ هو. او ورونه خویندې؟ ورته یې ومې ویل: ورور خو نه لرم، خویندې مې سته. بیا یې وپوښتل: څه نومېږي؟ یوه ډېوه بله ښکلا. څومره ښکلې، لکه ستا د نوم په شان ډېر ښکلي نومونه دي. ډېر داسې نور سوال او ځواب مو سره وکړ. په آخر کې یې وویل: ته اوس ارام وکړه، ستا کار د شپې پیلېږي، بېګا ته به ورسو. د شپې شل کمې 9 بجې وې. بهر په کوڅه کې د موټر آرنګ سو. په سینه کې مې زړه په ټوپونو پیل وکړ، لکه ښه چې د لیدلو تږی وم. زه خو له غرمې راهیسې د فکرونو په دام کې ورالګیر وم. همدا اندېښنه راسره وه چې زه به د څه دپاره کښېنولی یم. ورځ خو هم تېره سوه. ډېر په خپلو چورتونو راوګرځېدم، خو پرته له دې چې هغه راته ناپاکه وایستل بله کومه پایله مې ترلاسه نه کړه. دا وخت د خونې دروازه ورو ورو وټکېدله. د راتلو بلنه مې ورکړه. کتل مې چې سایمه وه، سم لکه یو څه مې چې ورک کړي وي، او بېرته مې وموم. د هغې په لیدو مې نارامه زړه ارام سو. هغه د سلام اچولو وروسته د تخت پر ژۍ راسره کښېناسته. ویې پوښتل: بیټ خو دې ښه دی؟ څنګه ارام دې وکړ؟ هو. هغې زیاته کړه: خونه څنګه ده؟ خوښه دې سوه؟ ځواب مې ورکړ: البته، دا ستا خونه ده. زما له دې خبرې سره موسکی سوه. په لومړي ځل یې په ټوکو زما پر مخ نرم لاس په ورو راپورې کړ. ویې ویل: ډېر هوښیار یې. ما هېڅ ونه ویل. هغه اوچته پاڅېده او روانه سوه. 2-3 قدمه وړاندې یې بېرته شاته راوکتل. راځه چې ډوډۍ وخورو، زه ډېره وجه سوې یم. سایمه لاړه بابا ته، خو زما مخ وار په وار تخنېده. د هغې له نازه ډکه څېره لا هماغسې زما پر مخ پاته وه او زړه مې بې سته پرې ورپرېښودلی. پر مېز څو ډوله خواړه او مېوې ایښې ول. موږ 2 په 2 ناست وو. هغه په رښتیا هم وږې سوې وه. داسې مړۍ یې خولې ته ورغورځولې چې زه یې حیران کړم. اوس خو څه ناڅه سره وروږدې سوي وو. ژر مې د اوبو ګیلاس ورته کښېښود. ومې ویل: انصاف ښه دی، واخله دا اوبه وڅښه. هغه موسکی سوه. د اوبو ګیلاس یې خولې ته ورپورته کړ. ما لیړو او دال دواړه نه خوړل. خوښه هم ایښې وه، خو داسې ناوه پخه سوي چې زما زړه یې ومني، لکه یوازې چې په اوبو کې خوټول سوي وي. بیا هم د دغو نورو څیزونو بلا پسې وه. هغه یې لا څه کوې. زه د فطري ډوډۍ څخه 2 سپوږمو ته رسېدلی وم. دلته هم پرې سر سوم. ناچاري وه نو لږ لږ د غوښې سره مې رابېلوله. دا وخت د سایمې راته پام سو. غږ یې وکړ: ته ولې ډوډۍ سمه نه خورې؟ ناروغ خو به نه یې؟ اوس مې نو زړه هره خبرې خولې ته راوستله. په ځنډ مې ځواب ورکړ: ناروغه نه یم، فطري ډوډۍ نه سم خوړلی. هغه زما له دې خبرې سره اوچته پاڅېده او مخامخ د سالون ټلیفون ته ودرېده. یو څو خبرې وکړې، خو ما سمې وانه اورېدلې. وروسته یې غوږۍ بېرته کښېښودله. راغله، کښېناستله. تنده یې ګونځې نیولی او ښه غوسه ښکارېدله. خو ما ځان غلی کړ. ما ویل: بیا که څه ووایم ومې نه شړي. د ځان سره مې ډېر الله الله کول چې که دا ځل په خیر تمامه سوه بیا به هېڅ دا ډول خبره ونه کړم. 10 دقیقې وتلې وې چې څوکیدار د پلاستیک یوه غوټه په لاس کې خونې ته راننوت. سایمې غوټه ترې واخیسته او په څنګ را سره کښېناسته. کتل مې چې یو خوراک کباب او یو خوراک پلو د یوې اوږدې بازارۍ ډوډۍ سره یې زما مخې ته وغوړول. خبرې نه را سره کولې، خو هر څه یې زما مخې ته راوړاندې کول. عادت مې شوخ و. پخوانۍ ویره مې بیا هېره وه. دا ځل مې د وریجو ډکه کاچوغه بې باکه خولې ته ونیوله. هغې هم یوه خوږه مسکا وکړه. شونډې یې سره بېرته سوې او ما بې ځنډه وریجو ډکه کاچوغه په خوله کې ورته ښه کړه. بېل خوند یې وکړ. هر څه مې هېر سول او په یوه بله هوا کې سوم. د سپوږمۍ تر کلي